واه مبارک افغان 19 کلنو لوبډلې د پاکستان 19 کلنو لوبډلې ته ماته ورکړه. د افغانستان د 19 کلنو کم عمره ځوانانو د اسیا جام لوبو په درشل کې پاکستان ته د 163 منډو هدف ورکړ. پاکستان هم خپله توپوهنه پیل کړه چې په 19.4 اورونو کې د 88 منډو په سوځېدلو سره افغانستان ته د 15 منډو په توپیر لوبه وبایلله. د افغانستان له لوري د بیټینګ په برخه کې فرحان زاخیل په 39 توپونو 19 رنز ترسره کړل، صدیق الله اتل په 42 29، رحمان الله په 16 توپونو 29، نجیب الله خروټي په 3 توپونو 3 رنز، آصف مسازي په 22 رنز، شفیق الله غفاري په 14 رنز، محمد اسحاق په 22 جمشید خان په 42 او عبد الله تنیوال په 3 توپونو 7 رنز ترلاسه کړل. او همدارنګه د بالینګ په برخه کې فضل حق په 5 اورونو کې 21 رنز ورکړ او 2 وکټې واخیستې. عبد الله تنیوال په 5 اورونو کې 21 رنز ورکړل او 2 وکټې واخیستې. نور احمد په 4 اورونو کې 12 رنز ورکړل او 2 وکټې ترلاسه کړې. شفیق الله غفاري په 4 اورونو کې 15 رنز ورکړ او 3 وکټې ترلاسه کړې. همدارنګه جمشید خان په 1.4 اورونو کې 7 رنز ورکړل او 1 وکټې ترلاسه کړه. د یادونې وړ ده چې د 19 کلونو د کم عمره ځوانانو کپ د سریلانکا په کوربتوب پیل شوی دی چې دویمه لوبه یې د افغانستان د پاکستان په وړاندې ترسره کړه او په لوی توپیر یې پاکستان ته ماته ورکړه.